بسم الله الرحمن الرحیم ذهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لیدونکو په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې څنګه کولی شو تر ټولو زر خبر شو چې د پاسپورټ سایټ خلاص شوی دی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دي د پاسپورټ سایټ په هفته کې 3 ورځې یا هم 4 ورځې ځینې هفته 2 ورځې نوي سایټونه خلاصیږي. یعنی لکه تاسو مخکې ثبت نام کړی وي کابل ته یا مو ثبت نام کړی وي بیخي تاسو ولایت نه انتخاب کړی او غواړئ خپل ولایت ته واړوئ او زر مو نوبت راشي، نو د دې لپاره تاسو مکلف یاستئ چې خپل تاسو یو څه تعقیب کړئ، تاسو زر خبر شئ تر څو په وخت باندې تاسو پاسپورټ واړوئ. که چیرې تاسو په وخت باندې خبر نه شئ، ځینې سایټونه د نیم ساعت لپاره خلاص وي، ځینې سایټونه 1 ساعت لپاره خلاص وي، نو تر څو چې تاسو خبرېږئ نو هغه سایټ به هم بند شي، نو بیا تاسو منتظر کېږئ 1 میاشت یا 3 هفتې یا 2 هفتې، نو ډېر وخت نیسي. نو دا ویډیو را سره تر پای وګورئ. له دې ویډیو وروسته به تاسو پوه شئ چې څنګه په وخت باندې خبر شئ، څنګه چې سایټ خلاص وي تاسو به خبرېږئ. نو ویډیو را سره تعقیب کړئ. نو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم یو درخواست کوم له هغه کسانو نه چې زموږ یوټیوب چینل کې نوي دي او اول ځل لپاره ویډیو ګوري، نو له هغوی درخواست کوم چې ذهین افیشل یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. راځو ویډیو په طرف باندې. ګوره ملګرو، تاسو سره به حتما فیسبوک وي. هر نفر چې دا ویډیو ګوري فیسبوک به لري، که نه وي تاسو جوړ کړئ فیسبوک ضرور جوړ کړئ. سمه ده، اول فیسبوک کې تاسو ته وښیم، بیا راځم تاسو ته بله دویمه لار در وښیم. اول فیسبوک کې به تاسو راشئ. فیسبوک چې کله خلاص کړه زه به د دغه پیج لینک کوم چې د پاسپورټ ریاست اصلي پیج دی د دې لینک به تاسو ډسکرپشن کې هم واچوم. که چېرې تاسو سرچ کې رانغئ دلته به سرچ کې تاسو ولیکئ د پاسپورټ عمومي ریاست. صحیح ده، څنګه چې لیکل شوي دي دغه شان ولیکئ. زه درته لیکم، ما ته خو سرچ کې راغلی دی خو تاسو یې ولیکئ. سمه ده، پاسپورټ عمومي ګورئ دا ای او دا کوم ټکي لري کوم نه لري هغې تاسو فکر کوئ، بیا د سرچ کې راځي. که تاسو هغې ته فکر ونه کړئ بیا د سرچ کې نه راځي. سمه ده، د پاسپورټ عمومي ریاست دا چې کله تاسو سرچ کړو نو تاسو سره به اول صفحه راشي. که چېرته تاسو سره رانغلله بیا هم فیک سایټونه راغله، ګورئ دغه صفحه ده ښه، دغه صفحه ده 9500 لایکونه لري، 14000 فالوورز لري. دغه صفحه چې کومه ده د عمومي پاسپورټ عمومي ریاست اصلي صفحه ده، اوریجنل. دلته اول پوسټ کېږي، دلته به تاسو دا ځان سره لایک کوئ. صحیح ده، چې کله م لایک کړله بیا به تاسو ځان سره فیورېټ کوئ. ګورئ فیورېټ، ځکه چې څنګه پوسټ کوئ تاسو فیسبوک کې ګرځئ، اول ریفرش ورکړئ، اول د صفحې کې به تاسو د دې پوسټ راځي. صحیح شو، دلته به تاسو زر خبرېږئ ځکه تاسو فیسبوک استعمالوئ. ګوره دلته به زه تاسو ته وایم چې پوسټونه مې کړي وي چې کوم ولایتونه بله ورځ خلاص شوي. نو ګوره دا بله ورځ خلاص شوي، دوی پوسټ کړی دی او له دې نه مخکې هم بله ورځ خلاص شوي. نو څنګه چې خلاص شي دوی ډایرکټ پوسټ کوي. صحیح ده، نو دغه پیج سره ضرور لایک کړئ او بیا فالو یې کړئ او فیورېټ یې کړئ تر څو تاسو ته په وخت باندې معلومات راورسېږي. یو خبره په دې کې اوس راځو دویمه طریقې ته. دویمه طریقه له دې نه هم ښه ده، هغې کې به تاسو له دې نه هم زر خبرېږئ. ښه، تاسو به راشئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راغلی، په پلی سټور کې به تاسو دلته سرچ کوئ ایکس. صحیح ده، او دا به سرچ کوئ. کله چې تاسو دا سرچ کړئ ایکس به تاسو ډاونلوډ کړئ او دا به ما خو ډاونلوډ کړی دی، زه به خیر اپډیټ کړم. دغه ایکس په نوم چې کوم دی مخکې ټویټر و، اوس ایکس دی، نو دا د سره ضرور چې دی ډاونلوډ کړئ. کله چې دا ډاونلوډ کړو زما سره ډاونلوډ دی، زه به دا خلاص کړم. اکاونټ که چېرته تاسو نه لرئ دې باندې دې کې اکاونټ جوړ کړئ. که چېرته تاسو بیا هم نه پوهېږئ اکاونټ څنګه جوړ کړئ، یا یوټیوب کې سرچ وکړئ یا به انشاءالله زه تاسو ته په دې باندې ویډیو جوړه کوم. نو دا به تاسو اوپن کړئ. کله چې تاسو دا اوپن کړو، زما اکاونټ جوړ تاسو اکاونټ جوړ کړئ. که اکاونټ هم نه وي جوړ کړی ضرور سره جوړ کړئ ځکه دا ډېر مهمه دی. په دې کې به تاسو دلته لاندې سرچ دی، دغه سرچ ته به راشئ. دلته به تاسو څه ولیکئ، سرچ کې به ولیکئ پاسپورټ. صحیح ده، بیا به ولیکئ افغان، بیا یو. کله چې دا تاسو ولیکل دا به سرچ کوئ. څنګه چې دا تاسو سرچ کو دلته به تاسو ته د پاسپورټ عمومي ریاست دغه کوم هغه چې دی پیج غوندې دی یا آی ډي ده، دا به تاسو ته راشي. په دغه به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو کلیک کړو دلته به تاسو دغه فالوینګ ما خو فالو کړی دی،
دلته به تاسو سره فالو وي دا فالو کوئ چې کله هم فالو کو دې سره څنګ کې دغه بیل نښان ګورئ دا به تاسو ووهئ او دا به آل پوسټ کې تاسو کوئ صحیح ده مقصد هر یو پوسټ خبرتیا به ماته راځي نو د دې خبرتیا به تاسو ته په دغه شکل باندې راځي څنګه چې دوی پوسټ کوي تاسو ته به ډایرکټ خبرتیا راځي او خبرېږئ به چې په هماغه ثانیه باندې به تاسو ته دا نوټیفیکیشن راځي په دې سکرین باندې چې اوس دغه سایټ خلاص شوی دی یا دوی چې هر یو پوسټ کوي هر یو پوسټ معلومات به تاسو ته راځي خو بله خبره هم تاسو باید زده وي چې شنبې په ورځ یک شنبې ورځ دوشنبه هم ځینې ورځ خلاصیږي او چهارشنبه او پنجشنبه په دغه ورځو کې ضرور له 8 بجو نه وروسته یعنې پابند 8 بجو نه تر 11:30 بجو ته دې منځ کې سایټونه خلاصیږي نو که چېرته تاسو دغه پیج فالو کوئ در سره په ټویټر کې په دغه ایکس کې نو تاسو ته به ضرور نوټیفیکیشن راځي او تاسو په وخت باندې خبرېږئ او که چېرته تاسو سره ټویټر نه وي بیا پیج داسې دی فیسبوک کې چې هغه لږ سخت دی هغه تاسو نوټیفیکیشن نه راځي نو چې نوټیفیکیشن نه راځي هغه شاید ځینې وخت تاسو سره خبر نه شي نو د ټول نه ما دغه ایکس وخت چې تاسو دغه ایکس جوړ کړئ او ډایرکټ تاسو نوټیفیکیشن راشي نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو د سره ضرور لایک کړئ شیر کړئ د ملګرو سره تر څو هغوی هم خبر شي نو تر بل ویډیو مو په خدای سپارم د الله په امان